سلامونه، وخت مو په خیر. زموږ د نن خبري ساعت ته ښه راغلاست له افغان ټي وي چینل څخه. د امریکا او طالبانو ترمنځ د جنجال نوی پیل. طالبان وایي د ډرون برید پر ځای کې هیڅ جسد نه دی موندل شوی. نور جزئیات په همدې ویډیو کې وګورئ او یوټیوب چینل هم سبسکرایب کړئ. د طالبانو حکومت وایي کابل کې د امریکا بي پیلوټو الوتکې وروستي برید کې داسې مواد کارول شوي چې هر څه یې له منځه وړي دي. د امریکا ولسمشر جو بایدن د اګست په لومړۍ نیټه اعلان وکړ چې د جولای 21 د مې په سهار کې د امریکا په برید کې د القاعدې شبکې مشر ایمن الظواهر په کابل کې په خپل استوګنځای کې وژل شوی دی. د امریکایي چارواکي په وینا په دې حمله کې له هیل فایر ډول توغندي څخه کار اخیستل شوی دی. خو د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د ازادي رادیو د یوې پوښتنې په جواب کې په یوه پیغام کې لیکلی دی چې په دې برید کې له داسې موادو کار اخیستل شوی دی چې هر څه یې له منځه وړي او د ده په وینا دوی حتی د برید پر ځای کې د چا جسد هم نه دی موندلی. هغه وایي تر اوسه دغه ټولې موضوع تر څېړنې لاندې دی. کوم جسد مونږ لا نه دی موندلی ځکه هلته داسې بارود کارول شوي دي چې هر څه یې کاملا له منځه وړي. متحده ایالاتو تر اوسه د طالبانو د حکومت د دغه ادعاوې په اړه څه نه دي ویلي. که چیرې زموږ یوټیوب چینل مو نوی لایک او سبسکرایب کړئ نو حتما یې لایک او سبسکرایب کړئ.